السلام علیکم دوستانو دی ویډیو کې مونږ وایو 50 جملې. اسانه جملې دي. یو نیمه جمله پکې تکراری ده خو زیاتره یو بل ته ورته دي. لږ معنا کې سره فرق دی. لکه مثال I am resting at home. I am resting at home. زه په کور کې آرام کوم. resting ویل کېږي آرام کول، استراحت کول. resting. I am resting at home. زه کور کې آرام کوم، استراحت کوم. I am at my place. I am at my place. زه په خپل ځای کې یم. My place خپل ځای. I am at my place. زه په خپل ځای کې یم. I am in my room at home. I am in my room at home. زه په کور کې په خپل کوټه کې یم. زیاتره وخت دا جمله په ټلیفون یا په میسج کې چاته وي چې زه په خپل کور کې خپل اتاق یا روم کوټه کې ناست یم او ریسټ کوم، آرام کوم. نو I am in my room at home. زه په کور کې په خپل کوټه کې یم. او که سمپل ساده وي I am home now. زه اوس کور کې یم، یعنی دا سات now معنا ده ان په دې سات کې اوس. I am home now. زه اوس کور کې یم. دا سمپل ویل دي. I am at my house now. house او یا home تقریبا یو شی، یعنی یو معنا ورکوي، کور ته ویل کېږي. I am at my house now. زه اوس په خپل کور کې یم. دا هم هماغه یو شی معنا ورکوي. I am inside the house. I am inside the house. زه د کور دننه یم. inside داخل، دننه. تقریبا دا جملې چې د یو پوښتنې جواب دی، کولی شئ تاسو په مختلف طریقو سره ووایئ. I am staying at home. I am staying at home. زه په کور کې پاتې یم. یو څوک ته ووایي ته نه یې تللی، ته ورته I am staying at home. زه په کور کې پاتې یم. یا زه په کور کې ایثار یم، یعنی زه چېرته نه یم تللی خو زه په کور کې یم. معنی دا چې زه په کور کې یم، زه په کور کې پاتې یم. Give me something to eat. Give me something to eat. ما ته د خوړو لپاره څه راکړه. Something to eat چې د خوراک یو څه وي، ما د خوړو لپاره یو څه راکړه. Give me a piece of bread. Give me a piece of bread. ما ته د ډوډۍ یوه ټوټه راکړه. یعنی موږ ساده اصطلاح کې زیاتره وایو لږه ډوډۍ راکړه. You may sit down. You may sit down. ته کولی شي کینی. دا چاته اجازه ورکول چې ته کولی شي کینی. زیاتره دفترونو ته You may sit down. یعنی ته کولی شي چې کینی اوس. Kindly sit down. Kindly sit down. مهرباني وکړه کینا. Kindly مؤدبانه طریقې سره یو چاته ریکوست کول یا خبره کول، موږ کنه مهرباني وکړئ داسې وکړئ. نو kindly یا please. Go to that place. Go to that place. هغه ځای ته ولاړ شه. موږ چې کله چاته په ګوته اشاره ورته کوو چې ورته یو هغه ځای ته لاړ شه، نو ته ورته ویلی شي go to that place. هغه ځای ته لاړ شه. Go over there. سمپل ساده که چاته وي هلته ورشه. Go over there. هلته ورشه. Please go there. مخکې مې ویل کنه kindly یا please موږ چاته یو ریکوست طریقې سره کوو، نو موږ ویلی شو please go there. مهرباني وکړه هلته ولاړ شه، هلته ورشه. Go straight there. Go straight there. مستقیم هلته ورشه. دا هم مثال چاته د لاس باندې اشاره ورکوي چې ته سیده هغه ځای ته ورشه. Go straight there. مستقیم یعنی سیده هلته ورشه. Go to that spot. دا د A تلفظ کیږي. spot یعنی تقریبا A. spot یا نه ویل کیږي spot. Go to that spot. هغه ځای ته ورشه. spot هم ځای ته وایي، خو پلیس چې دی غټ ځای ته، پلیس د ښار او د ساحو دپاره هم استعمالیږي، او سپاټ چې دی یو مشخص ځای ته، یعنی وړوکی ځای یو ځای کې قونج کې او دغې کې یو دوکان یو څیز په نښه کې ورته وایي go to that spot، یعنی هغه ځای ته ورشه. I don't agree. I don't agree موږ هغه وخت وایو کله چې ته چا سره راضي نه یې په یو شي باندې. زه تا سره رضامندي نه ښایم، یعنی زه موافق نه یم. I think differently. I think differently. زه بل ډول فکر کوم. I think differently یعنی زه مختلف سوچ کوم، زه ستانه مختلف سوچ کوم، ستانه بدل. I think differently. دلته زه بل ډول فکر کوم یعنی بل رقم فکر دی زما. I have a different opinion.
I have a different opinion. زما نظر بدل دی. یا ویلی شو زما نظریه بدله دی. څوک د خپل نظریه وخی ته وتوي I have a different opinion. زما نظریه مختلفه ده، بدله ده. I don't think so. I don't think so. I don't think so موږ هغه وخت کارو چې کله ته چاته خپل رضامندي نه ظاهري، دا هم همغه د بار استعمالېږي. زه داسې فکر نه کوم. زه داسې فکر نه کوم. دا سمپلی ویل دی یعنی نو. یا زما نظر تاسو سره یو شی نه دی. I don't think so. زه داسې فکر نه کوم یا زما داسې نظر نه دی. See you very soon. See you very soon ډیر ژر به دې ووینم، یعنی ډیر ژر به در سره وګورم. Hope to see you soon. Hope to see you soon هیله ده ژر دې ووینم. Hope یعنی امید لرم، هیله مې ده چې ژر به سره ووینو. ژر. We will meet again soon. Soon یعنی ژر. We will meet again. موږ به ژر بیا سره ووینو. موږ زیاتره وخت بعضې خلک داسې وایي لنډ وخت کې به سره ووینو یا ژر به سره ووینو. او سمپل چې وایي see you next time. see you next time common دی، هر څوک استعمالي. see you next time بل ځل به دې ووینم، بل وخت به سره ووینو. او دا هم common دی یعنی talk to you soon. ژر به در سره خبرې وکړم. د دې دا معنا و چې بیا به سره وګورو، بیا به سره خبرې وکړو. see you around دا هم لنډ دی، زیات ویل کېږي. see you around بیا به سره ووینو، دا هم همدا معنا ورکوي. see you in a bit. see you in a bit لږ وروسته به دې ووینم. in a bit یعنی لږ شیبه وروسته. in a bit لږ وروسته به دې ووینم. catch you soon ژر به دې ووینم. دا هم یعنی ته کولی شي دې ټولو کې هر یو چې ته ویلی یا استعمالولی شي هغه تا پورې ډیپینډ کوي. catch you soon ژر به دې ووینم. I am fully ready. I am fully ready زه په بشپړ توګه چمتو یم. معنا دا زه مکمل تیار یم، مکمل ریډي یم. که هغه څه خبرې دپاره که هر څه دپاره ته وتوی شي I am fully ready زه مکمل تیار یم، بشپړ چمتو یم. I am good to go. I am good to go زه تګ لپاره چمتو یم، یعنې تګ دپاره زه ریډي یم، تیار یم. څوک درته وایي are you ready ته وتوی I am good to go. یعنی مثال are you ready آیا ته تیار یې؟ دلته وتویلی شي I am good to go زه تګ لپاره چمتو یم یا د وخت نه تیار یم. Let's do this. Let's do this راځه دا وکړو. I'm up for it. I'm up for it زه ورته تیار یم. زیاتره وخت موږ وایو که نه زه خو ورته تیار ناست یم، زه خو ورته ریډي یم، نو موږ دا جمله استعمالولی شو. I am up for it زه دې دپاره تیار یم، زه ورته تیار یم. Don't tell lies دروغ مه وایه. Don't tell lies دروغ مه وایه. Drive carefully. Drive carefully په احتیاط موټر وچلوه. په احتیاط سره ډرایو وکړه. Drive carefully په احتیاط موټر وچلوه. Drive slow and safe. Drive slow and safe ورو او خوندي یعنی سیف موټر وچلوه. موږ زیاتره وایو که نه موټر سلو په احتیاط وچلوه. نو drive slow and safe. Be careful while driving. Be careful while driving موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړه. د موټر چلولو پر وخت احتیاطي تدابیرو نیسه، احتیاط وکړه. Be careful while driving. Drive with care. Drive with care موږ زیاتره پام سره موټر وچلوه، په دقیق پام سره، په پاملرنې سره موټر وچلوه. Last د ډرایوینګ باره کې یعنی have a safe drive. have a safe drive تلو په وخت کې اکثره خلک دا جمله استعمالي ښه سفر ولري. have a safe drive. Today is Sunday. Today is Sunday نن یک شنبه ده. او یا داسې هم ویلی شو It is Sunday today. It is Sunday today. Today په ځای باندې Sunday په ځای باندې کولی شي چې Friday یا بل ورځ هم دغه کې نن یک شنبه ده. دواړه معنا یو شی دي خو د دې او د دې ویل فرق کوي. It's very late. It's very late ډیر ناوخته دی. It's very late ډیر ناوخته دی. It is already late اوس ناوخته شوی دی. ناوخته دی کړو داسې هم موږ وایو. It is already late ناوخته شوی دی.
It's quite late. ډیر ناوخته دی. It's quite late. ډیر ناوخته دی. It's getting late. It's getting late. ناوخته کیږي. It became late. ناوخته شو. په هغه ساعت کې تقریبا چې ته لګي کار کې ته بس دا ناوخته شو. It became late. ناوخته شو. It's past time. It's past time. وخت تیر شو. وخت پی وخت یعنی تیر شو. You came late. You came late. ته ناوخته راغلی یا راغلی یې. سم داسې څوک چې راورسېږي ته ورته you came late. ته ناوخته راغلی. یا د هغې نه وروسته ورته you came late. ته ناوخته راغلی یې. You are late again. You are late again. ته بیا ناوخته یې. ته بیا ناوخته شوي. Again یو ځل بیا. اته څلوېښت جملې وي او دا لنډې سمپل موږ راوستلې او په دې کې چې یو بل سره ټولې تړلې دي تقریبا.